دی طالب ته نورانی پرشتي وزرې غوړي. دا حافظ چې کله په مقبره کې دفن شي څلوېښت قبر خي طرف ته، څلوېښت چپ ته، څلوېښت مخې ته، څلوېښت شا ته، په دغه قبرونو انوار او رحمتونه ورځ د قیامته پورې راورېږي. او په کومه مقبره کې چې ایمینه سنیټر او داسې نور پکې جاخمار شته دی دا پکې ښخ شي څه دې خیال شته د وال نه بیت غلول ډېري. دا حافظ چې کله په مقبره کې ښخ شي ان الله اوحى الى الارض الله تاكل اجساده الله ځمکې ته وایي ای ځمکې قاري درغې حافظ درغې بدن خراب نه کړي وکیف اکل لحمه څرنګه زه د بدن خراب کړم وکلامک فی بطنه عظیم قرآن د ده په سینه کې دی 300,000 حرفا و40,000 حرفا و700 حرفا و40 حرفا 3,40,000 40 حروف په دې قرآن کې دي او دا قاری په دې وړو کې سینه کې راوسته 3,40,000 شپږ زره 200 څلور پکې آیاتونه دي یا شپږ زره 214 یا شپږ زره 219 یا شپږ زره 215 یا شپږ زره 216 یا شپږ زره 200 شپږ دېرش په قرآن کې آیاتونه دي او یا زره او 400 یو کم تلوي پکې جملې دي. دا دې قاري چې ستا په کوڅه کې لوی شوی ستا بچانه کې لوی شوی بخاري لیکي ان الملائکه لتدعو اجنحتها رزق لطالب العلم دی طالب ته نورانی پرشتي وزرې غوړي.